د کارډیوواسکولر ډیس آرډر کې ما تاسو ته خبره وکړه چې کله موږ انجیوګرافي وکړو انجیوګرافي نو موږ ته د بلاک کړه ویسلز پته ولګي بیا موږ د هغې دپاره بیلون ټپ کیتیټر پاس کوو یا ورته سټنټ پاس کوو کله چې موږ بیلون ټپ کیتیټر یا سټنټ چې کله پاس کوو په هغې باندې مسله ونه شي نو بیا موږ څه کوو بیا موږ بایپاس سرجري کوو یا چې کومه دی موږ دوی ته انجیوپلاسټي کوو په انجیوپلاسټي کې ما تاسو ته وویل چې موږ یا بیلون ټپ کیتیټر پاس کوو یا زموږ سره سټنټونه موږ پاس کوو په کارونري آرټري بایپاس سرجري کې کیبیج ورته موږ وایو کارونري آرټري بایپاس سرجري دې ته بایپاس سرجري سمپلی وایي ښه یا ورته بایپاس سرجري یا ورته څه وایي کارونري بایپاس ورته وایي کارونري بایپاس ورته وایي نو کوم نوم تاسو ته اساني هغه ورته وایي په دې کې موږ څه کار کوو په دې کې موږ داسې کار کوو چې فار ایگزامپل یو کس دی یا کسه ده او د دې بلډ ویسلز د هارت چې کومه دي دا زموږ څه دي دا بند شوي دي دا چې کله منګه په دغه باندې کولاو نه کړو په سټنټ باندې کامیاب نشو نو بیا موږ دوی ته څه کوو دوی ته موږ بایپاس کوو ښه په بایپاس کې موږ څه کار کوو په بایپاس کې فرست ټایم چې کوم دی په 2 مئی 1960 کې چې کومه دی دا بایپاس سرجري شوې وه او په دې کې دوی انټرنل میموري آرټري اخیستی و څه اخیستی و انټرنل میموري آرټري اخیستی و او د رایټ کارونري آرټري بایپاس یې کړی و ښه د هغې څه کړی و بایپاس کړی و بیا په 1967 کې د دغه ډاکټرانو نومونه به په خپله باندې ګورئ په 1967 کې بیا چې کوم فرست ټایم چې کوم دی سفینسوین چې کوم دی سفینسوین دا د بایپاس سرجري دپاره یوز شو او ټل ناو چې کومه دی صحیح دی اپ ټل ناو دا ناوړی چې موږ کومې سرجرۍ نه وینو او بایپاس کوي نو اوس هم دا ډېر زیات سکسسفل دی د دې وجه دا ده چې کله هم بایپاس وشي د 10 نه واله د 15 ایرز پورې چې کومه دی دا سروایول ریټ انکریز کوي دلته وګورئ دا زموږ څه هارټ دی دا څه شی دی دا هارټ دی جسټ به زه تاسو ته یو نارمل هارټ جوړ کړم دا هارټ دی ښه دا هارټ به زه تاسو ته داسې جوړ کړم چې دا د دې والز دی او هارټ دی د دې نه به زه جسټ ایوارټا ارایز کړم دا د دې نه ایوارټا وتې ده او دا به دې کې دا ایوارټا به د دې له ارایز کړه چې دې هارټ ته چې کومه دی دا د دې یو چیمبر دی دا د دې بل چیمبر دی دا د دې نه دې ته بلډ راځي دا بلډ چې کومه دی دا بلډ به زه په دې کارونري آرټري دا فار ایگزامپل جسټ ایکسپلینیټري پرپس لپاره دا جوړم ښه بلډ سپلای اپ دغه کې به بیا تاسو وګورئ دا فار ایگزامپل دې ځای ته سپلای کوي ښه دا د دې ایورټا د بیس نه ارایز شوی دی دا ایورټا به لږه دې ځای پورې راولم چې کلیر شي درته د بیس اف د ایورټا نه او دې ځای تر دې سپلای ده فار ایگزامپل ښه جسټ د ایکسپلینیټري پرپس لپاره او دا بلاک شو دا څه شی شو بلاک شو نو موږ څه وکړو موږ د دې ځای نه دا سفنسوین دی فار ایگزامپل دا ما ریموف کو دا ما څه کو دا ریموف کو او دا ما په دې ځای کې ولګاوئ په دې ځای کې دا سفنس او دا ما راوسلسي نو په دې کې موږ څه کوو دا کوم ځای چې بلاک دی دا موږ بایپاس کوو او دا ما دلته ولګاو دې ځای ته مې ولګاو نو دلته اوس دا کوم پرفیوژن چې د دې لاس شوی و دا بیرته ریګین شي نو د دې د وجې نه په دې کې موږ بلاک کړه پلیس چې کومه دی بلاک کړه دا موږ بایپاس کوو دا موږ څه کوو بایپاس کوو او دا بایپاس چې کومه دی موږ په کارونري کې کوو په څه کې کوو په کارونري کې نو دا زموږ سره دې د وجې نه دې ته موږ کارونري آرټري بایپاس وښه کارونري آرټري بایپاس ګرافټینګ صحیح ده کیبیج نو زموږ سره ما تاسو ته وویل چې فرست ټایم چې کوم دا انټرنل میموري ګلینډ چې کومه دی په دې بریسټ کې به آرټري او دا به اخستو نو موږ اوس ولې دا اخلو دا ځکه اخلو چې دلته د دې په ځای باندې کولیټر سرکولیشن چې کومه دی دې ځای ته د نور دغه نه میلاویږي نو موږ هغه کار کوو چې کوم وروسته سات دغه چې کوم دی ساید افیکټ یا کمپلیکیشن شاته نه پرېږدي نو د دې کمپلیکیشن دومره زیات نشته دی د دې کمپلیکیشن لږ سیوا او دا ډېر زیات کامیاب دی د دې د وجې نه موږ اوس څه کوو موږ اوس سفنسوین چې کومه دی دا موږ دغه کو دلته او ما تاسو ته وویل چې دا ډېره کامیابي او تقریبا د 10 نه واله د 15 ایرز پورې چې کومه دی دا سروایول ریټ د پیشنټ چې کوم دی دا د موږ څه کوي دا انکریز کوي او دا د موږ څه شی ده دا کارونري آرټري بایپاس سرجري ده